अपने अड्डे दिए अपने उस हमसाया मुल्क को लिए इस्तेमाल करने के लिए। بالاخره پاکستانی چارواکي حقیقت ویل وایي امریکا ته مو چې اډې ورکولې نو اوس باید له افغانستانه د ګلونو تمه ونه کړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی پوځ چې لومړی د طالبانو د نظام چمکولو لپاره ناټو او امریکا ته اډې ورکړې او میلیونونه ډالر یې ترلاسه کړل، اوس چې بیا د طالبانو حکومت راغی نو د امریکا ډرون ته اډې ورکړي او ډالر پرې ګټي، خو پاکستانیان اوس د خپل پوځ په دوه مخۍ پوه شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پاکستان حکومت ته ویلي په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیاتو لپاره مو چې پوځي اډې ورکړې وي نو اوس له افغانستانه د ګلونو تمه مه کوئ. هغه په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف یوې لویې غونډې ته د وینا پر مهال وویل پوځ وایي زموږ هیواد کې ترهګري ده او اوس ټول د ترهګرۍ په اړه خبرې کوي. زه پوښتنه کوم چې آیا تاسو مخکې د امریکا په وینا پوځي عملیات نه دي کړي؟ هغه پوځ ته په خطاب سره ویلي خپلې اډې مو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد د کارولو لپاره چې پښتانه هم دي او مسلمان هم دي نه وي ورکړي او نن چې څه وشي نو تاسو تور لګوئ او وایي چې دا له افغانستانه پلان شوي وو. هغه زیاته کړې تاسو د هغوی په بچیانو د مرمیو د ورولو لپاره اډې ورکړې وي نو تاسو څنګه هیله لرئ چې هغوی به تاسو لپاره د ګلونو ګېډۍ راولېږي؟ هغه د شهباز شریف په لنډمهالي حکومت تور لګولی او ویلي دي د شهباز شریف په مشرۍ لنډمهالي حکومت کې شاملې ډلې په هیواد کې د ترهګرۍ کړۍ وي او ترهګري یې روزله، خو د عمران خان په حکومت کې بیا له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه پالل کېدې. پاکستان تل ادعا کوي چې ترهګرې ډلې له افغانستان څخه د دوی پر ضد ګټه اخلي، خو افغان طالبان بیا تل دا ادعا ردوي او وایي پاکستان په داسې ادعاو خپل کمزوري پټوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.